بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زه نصرت الله میرزا خیل یم. تاسو اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورئ. سړکونه چې د اجتماعي اړیکو په ټینګښت او په اقتصادي برخه کې مهم رول لري. د اسلامي امارت په راتګ سره د سړکونو برخې ته یو خاص او ځانګړې پاملرنه ترسره شوې ده. دا ځل د تیر په څیر د کابل اړوند دیوان بیګي سیمې ته راغلی یم. غواړم د اقتصادي پرمختګ خپرونه د همدغې سړک د بیا رغېدو چارو لپاره ځانګړې کړم. دا چې دغه سړک له کوم ځای څخه پیل پر کوم ځای ختمیږي، د معیار په برخه کې کوم اقدامات ترسره شوي دي او کابل ښاروالۍ له لورې په دغه برخه کې هیوادوالو ته څومره ډاډ ورکوي، نور حال په خپرونه کې راسره وګورئ. غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد، زخمی زخمی وجودی خدر. سړکونه د ښارونو اصلي سوداګریز رګونه بلل کیږي چې په جوړېدو سره یې د سیمې اقتصاد وده کوي او ترڅنګ یې په ترانسپورټي برخه کې ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته کیږي. د کابل ښاروالۍ د سړکونو جوړولو په برخه کې ګڼې پروژې بشپړې کړي چې لسګونه نورې یې تر کار لاندې دي. له دیوان بیګي څخه تر مهتاب قلا پورې د نوي نښلونکي سړک د جوړولو چارې روانې دي. د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست لخوا د 1933 مترو په اوږدوالي او 13 مترو په سور سره له دیوان بیګي څخه تر مهتاب قلا پورې د نوي نښلونکي سړک د جوړولو چارې روانې دي. دغه سړک چې په 5مه، 6مه او 14مه ناحیه کې موقعیت لري د کمپنۍ سړک له برچي سیمې سره نښلوي او ټاکل شوې ده د روان کال په بهیر کې په اساسي توګه جوړ شي. رب توکل پکار دی چې خدای ته ژمن پاتې شو. الحمدلله کارهای سرک دیوان بیگی، سرک سال دیوان بیگی الی مهتاب قلا کارش به شدت جریان داره و در این حال سرک در حدود 1733 متر طول داره و 30 متر عرض. یکی از پروژه‌های مهم شورولی کابل هستند که تا کمتر از یک سال دیگه کارش تکمیل میشه و در حدود 100 میلیون افغانی مصرف سرش میاد. در سرک مشخص دیوان بیگی که طرف مهتاب قلا میره، سرک اتصالی شورولی کابل مطابق با قانون کارهای خود را به پیش میبره و در بحث استملاک مطابق قانون شهروندان عزیز سالهای ساختمان خود را و همچنان حق استملاکی خود را دریافت کردن که هنوز هم کار جریان داره و بعضی شهروندان عزیز که هنوز از استاد خود طی مراحل نکردن باید طی مراحل بکنن و شورولی کابل مطابق با اصول در خدمتشان است. سړکونه د ټولنیزو اړیکو په ټینګښت کې له خلکو سره مرسته کوي ترڅو بازارونو او توکو ته په اسانه توګه لاسرسی ولري او تګ راتګ وکړي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سړک په جوړېدو سره به ترافیکي ستونزې هوارې او ورڅیرمه سیمو اقتصادي ودې ته زمینه برابره شي. بیارغون غواړي لاست راوړې بارم ران پالن غواړي غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد، زخمی زخمی وجودی موږ د شورولی او دغه کار غواړو چې همدغه سهولت موږ ته برابر کاندي چې مریض هم په وخت ورسیږي، په وخت رسیدګي وکړي، او ځای ته چکر ووي یا داسې لاړ شي دشتي برچي ته یا دې خواته لاړ شي، داسې نه چې کوچنۍ ته یې کړي د اسانه لار باندې راشي. نو موږ د ښاروالي له کارونه ډېر خوښ یو، دا د خدای خیر وکړه، ډېر ښه کار کاندي. امارات ته د خدای خیر وکړي چې داسې کارو کې اقدام کاندي، داسې کورونه خلکو ته جوړوي، د مهاجرو غم خوري، د غریب غم خوري، د دیوالو غم خوري، د پلو غم خوري، د سړکو غم خوري. موږ ته ډېر خوښ راځي. دشت برچي پورې دغه ساحه غیر پلاني ساحه وه. اوس وینو چې دغه ساحه غیر پلاني وه او دا پلان ته برابر دغه ساحه باندې 5مه ناحیه کې غیر پلاني ساحه 115 کوره تخریب شول. په دې 115 کورو کې بعضې کورونه 10 متره، بعضې 15 متره او بعضې زیات ساحې لاړلې. چون د خلکو مشکلات ډېر درلود په اوله مرحله کې د خلکو ویل چې مشکلات په حساب باندې چې موږ ته به چیرې راکول شي که چیرې نه کول شي.
لله الحمد چې موږ په دې ډاډمن شولو چې په 100 کې پیران لپاره د پروستاګن کار کې د 80 تر 50% خلکو پیسې او هغه پیسې چې خلکو دوی په نظر کې وي له هغو نه زیاتې پیسې خلکو واخیستل. الحمدلله خلک ډېر خوشحاله دي چې دغه ساحه د موږ چې پلاني غیر پلاني ساحه وه په دې کې د موټر بودیباش نه و، د کلینیک بودیباش نه و، د څاګانو بودیباش نه و او دا ساحه د دشت برچي پورې څوک تللی نه شو که دشت برچي پورې خلک تلل کوټسنګي ته به تلل، کوټسنګي بعد هغه به موټر نیوه ته دشت برچي د ساحاتو پورې به تلل. اوس الحمدلله ساحه کې کار ډېر ښه روان ده چون خلکو به دا ویل چې دا به 2 کلو 3 کلو پورې دا کار وشي که ونشي دا کار چون کار په ډېر ښه ترتیب سره روان ده. بیلدوزرونه شپه ورځ امکانات انجیرانو شپه ورځ او کوم کارونه چې دوی کوي په ډېر ښه معیار سره کانکریټ جغل او بل ښهوالی په دې کې ده چې د خلکو نظریاتو ته دوی غوږ نیسي. مشکلات خلک نه لري، تثبیت د جایدادو، د کور د استملاک، د کور د تخریب د خلکو په خوښه کار وسه. کوم چې د خلکو رضایت په همغه رضایت باندې خلکو خپل شخصونه کېښودل او هغه خپلې پیسې چې څومره وي لغه حده چې دوی وي لغه حد نه اضافه انشاءالله پیسې واخلي. درملنه غواړي زخمي وجود درملنه غواړي ایلا منصب بې پروا ای میړنه یا غلیا لاس په لاس مکینه. د دې پروژې کارکوونکي وایي د دې سړک په جوړېدو سره خوښ دي او له اسلامي امارت غواړي څو دا ډول رغنیزې پروژې لا زیاتې کړي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. موږ د کابل ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله یو، د مجاهدین نه ډېر خوشحاله یو چې دغه سړک یې کړی موږ ته کار کې مثال کار کې پیدا شوی موږ کار دی که په کار مسئوله یو خپل کار کوو موږ ډېر ته خوشحاله یو، زخت زیات خوشحاله یو. دیگه در این پروژه شهرداری شهر کابل کار میکنیم حساب قالب‌کاری هستیم. دیگه ما از امارات اسلامی بسیار خرسند هستیم که با ما و جوانا زمینه کار مساعد ساخته که در این سرک‌ها کار میکنیم. دیگه از امارات اسلامی هم میخوایم که پروژه زیاد را زیر کار بگیرن که جوانای ما نتونن که برن طرف ایران و خارج و پاکستان برن، دیگه در وطن خود باشند بهتر است، خدمت به وطن خود کنند. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره د لویو لارو، سړکونو، ریل پټلیو او په ټوله کې معیاري ترانسپورټي زیربناو رغول اړین دي چې په رغولو سره یې ملي اقتصاد پیاوړی او خلکو ته لازمي اسانتیاوې رامنځته کیږي. د ترانزیتي او مواصلاتي زیربناو له رغونې پرته د یو هیواد ښېرازي او اقتصادي وده امکان نه لري. اسلامي امارت پورتنیو ټکو ته په پاملرنې سره غواړي د ځمکني ترانسپورت د معیاري کولو او په دې برخه کې شته ستونزو د ختمولو په موخه د افغانستان ټولې سترې او مهمې لویې لارې بیرته ورغوي او ځینې یې له سره جوړې کړي. درملنه غواړي زخمي وجود درملنه غواړي اوس د خدمت ته اړتیا د داستا چې وسات عفات ستا د سپېڅلي غذا اوس د خدمت ته اړتیا د داستا چې وسات عفات ستا د سپېڅلي غذا د دې سپېڅلې صوبې د دې ګټلې صوبې همدا د امارت له راتګه سره امارت تر ډېره حده توجه دې ته ورکړې چې څنګه د ملک زیربناوې جوړې شي. خصوصا د کابل ښار د ترانسپورټي وضعیت ډېر پیچلی و او ډېر په سختو حالاتو کې و. اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي د امارات یا د کابل ښاروالۍ د سړکونو په جوړولو کې د شاراو په جوړولو کې دا د یو ملک اساس ده. که چیرې موږ زیربناوې ونه لرو، موږ منظم ترانسپورټي سیستم ونه لرو، موږ نسو کولی چې یو تجارتي ملک اوسېږو، یو صادراتي ملک اوسېږو، یا د موږ داخلي نظام یو قانونمند نظام ولرو. ځکه ترانسپورټ یو مهم سکتورونه ده او د یو ملک بنیادي بخش ده. نو په دې اواخرو کې د کابل ښار کې دغه کومې د سړکو پروژې چې شروع شوي دي دا ډېرې حیاتي دي، ډېرې ارزښتناکې دي. دا به د کابل ښار کې او ښاریانو ته
د منظم چاپیریال او د یو منظم ترانسپورت د وخت د ضایع کېدو نه د جلوګیري لپاره ډیر ګټور ده او دغه پروژې یا دغه زیربناوې چې جوړیږي د لپاره تخصصي باید فکر وشي د دې د سټرکچر لپاره یا د دې بنیاد لپاره تر ډیره حده باید کار وشي د دې لپاره کومې تګلارې چې جوړیږي دا باید له بین المللي متخصصینو سره مشترکاً او دلته باید تخصصي افراد او اشخاص ورته وګمارل شي تر هغو موږ دغه پروژې یو بار مصرفه نه وي د لنډ وخت لپاره نه وي که تاسې وګورئ په تېر حکومت کې دا کوم سړکونه چې جوړ شوي دي د دې سټرکچر کېناستلی ده یا بنیاد یې کېناستلی ده د دې وجه باید پیدا شي او بیا بعد له هغه نوي سړکونه باید جوړ شي په نوي سټرکچر په نوې تګلاره تر هغو موږ وکولی شو د ډېر وخت لپاره له هغه نه استفاده وکړو. په دغه سړک کې د لښتیو، پلولارو، ګلدانونو، کرخې اچولو، د ترافیکي نښو نښلولو او د معیاري سړک د نورو برخو په ګډون جوړیږي او د پروژې د کار له کیفیت څخه د کابل ښاروالۍ انجینران پر وخت فني او تخنیکي څارنې کوي ترڅو چارې په ښه کیفیت او تر راتلونکي کال بشپړې کړي. د دغه پروژې مسؤلین وایي هڅه کوي ترڅو د یاد سړک چارې پرته له خنډ او ځنډ په ټاکلي وخت سره په معیاري ډول ورغوي ترڅو د یادې سیمې خلک په دغه برخه کې له شته ستونزو څخه خلاص شي. هغه سپیره ګلالۍ هزارېدلی ګلاب هغه زخمي طالب جان په زړه داغلی ګلاب هغه سپیره ګلالۍ هزارېدلی ګلاب هغه زخمی طالب جان پزړه داغلی ګلاب ګورئ له پامه باسئ هد امثال لیمو پر ځوانې معذوره کړې دلی ګلاب هیواد ساتنه غواړي. کار از این پروژه مکمل از طرف شاروالۍ کابل صورت میگیره و تقریبا یک 2-3 ماه پیش کار پروژه شروع شده. این پروژه که شما میبینین این تقریبا 1733 متر طول داره 30 متر عرضش هست تقریبا 3 نایه در این سرک شامل میشه که نایه 13 است، نایه 6، نایه 5 است. این مسیر از این سرک کاملا بند بود. خانه های غیر پلانی در اینجا وجود داشت. به همکاری نایه ما اولی مسیر سرک باز کردیم و شما میبینید که عملا کار خاکبرداری، کار بدنه‌سازی، کار ساختمان جویچه های کناری سرکچرها اینجا جریان داره و ما توانستیم در این ظرف 3 ماه تقریبا 80% خاکبرداری از این خلاص بکنیم و کار بدنه‌سازی و کار سرک شروع بکنیم. قابل یادآوری است که پروژه متذکره 70 میلیون افغانی بودجه برش در نظر گرفته شد از بخش عواید داخلی شاروالۍ کابل و در اینجا بیشتر از 100 نفر پرسنل کار میکنن. در این پروژه بر علاوه از این که 2 لین اسفالت میشه، 2 سرک رفت و آمد است، جویچه های کناری است، 2 دانه پلچک هم در نظر گرفته شده و 1 دانه پل کلان مترو هم در بالای دریا در این پروژه شامل است و بودجه از 30 میلیون افغانی است و هم از طرف شاروالۍ کابل پرداخت میشه و پیاده روی از بسیار به سیستم مدرن ساخت ساز میشه که پیاده رویش خوب باز بدن که سرک هموار شد باز بدن کارش شروع میکنیم. دیگه کنترل کیفیت پروژه هم از طرف شاروالۍ کابل هم ما یک آمریت داریم، از اون طرف صورت میگیره. پروژه اتصالی ساحه دیوانبگی الا محتب قلعه دشت برچی. طول این سرک 1733 متر است، عرضش 30 متر است که شامل 2 من رود، وسطش گلدان، 2 طرفش جویچه، همچنان راه بایسکل و
پیاده رو شامل است که کارش از طرف ریاست حفظ مراقبت کار ښاروالۍ کابل پیش برده میشه. د کارپوهانو په خبره د معیاري سړکونو لرل په هیواد کې د لیږد رالېږد او پر اقتصادي ودې ګڼې اغیزې لري. د باروړونکو موټرو پر مخ د دغې لارې پرانیستلو سره به د افغانستان په صادراتو او وارداتو کې د زیاتوالي ترڅنګ د هیواد په داخلي بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونو کې هم د پام وړ کموالی رامنځته شي. زخمی وجودی درملنه غواړي پام بندي تل زړګیا د شهید یار پر کور وي چې د سترګو تورو ستا په د سترګو تور وي پام بندي تل زړګیا د شهید یار پر کور وي چې د سترګو تورو ستا به د سترګو تور وي خیال به یې ساتم مدام تا ته در پاتې یاتم خدای مکړه ورځ په حاشیه. حمل و نقل ستون فقرات اقتصاد یک مملکت تشکیل میده و جاده های میاری و استاندارد سبب ازی میشه که تجارت یک کشور رونق پیدا بکنه. متاسفانه که افغانستان فاقد جاده های میاری و استاندارد نمیشه. به اون لحاظ است که هم کالاها به اصلی وقت به مارکت نمیرسه و هم قیمت کالاها در مارکت افزایش پیدا میکنه. بنابراین من فکر میکنم هر قدر که سرمایه گذاری ها بالای ساخت جاده ها و سرک های میاری و استاندارد صورت بگیره به اون پیمانه میتونه که تجارت کشور رونق بده و سبب ازی شود که کالاها به اصلی وقت به مارکت برسه و قیمت ها به شدت کاهش پیدا بکنه. بنابراین من فکر میکنم که هر قدر که بالای زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی سرمایه گذاری صورت بگیره به اون پیمانه ما را کمک میکنه که بریم به طرف رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری. لاست راوړې بارم ران پالان غواړي غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد. د داسې سړکونو او لویو لارو پر مټ کولی شو خپل تولیدات په کمه بیه او لنډه موده کې د هیواد بازارونو ته ورسوو. دغه راز خلکو ته د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته، سوداګري پراخه او د ترسره کیدونکي ترانزیت له لارې زیات عواید ترلاسه کړو. خوشبختانه اسلامي امارات په دې اواخرو کې که موږ ګورو د کلو او د ښارو او د ولایتو تر مابینه پورې بیرته هغه سرکونه بیرته بیا رغول چې هدف د دغو سرکو رغول همدا دي چې څنګه موږ کولی سو د لرې پرتو سیمو چې یعنې زموږ واړه اقتصادونه له دغو څخه ملي اقتصاد په دو باندې ودرېږي څنګه یې کولی سي یو غټ فیکټر تیر جوړ کړي چې یوازینی هدف د دې زموږ د ترانسپورټ هغه مشکلات و. که موږ ګورو البته زموږ د سبزیجاتو په عرصه کې چې افغانستان بالخصوص په دې د ژمي پر رسېدو سره موږ د خپل همسایه ملکو څخه ایران او پاکستان نه زموږ په میلیاردهاو افغانۍ سبزیجات یا دغه توکي له خارجي ملکو څخه راتله چې په اصل کې دغه د خارجي اسعارو یا آوټ فلو یا خارجي اسعار وتل افغانستان څخه ول. اوس به وکولی سو موږ د دغه سرکو په جوړېدو باندې کابل، جلال آباد، داسې زموږ هرات، کابل زموږ دغه ټول ولایتونه سره وصل کړي او هغه ګرمسیره ولایتونه زموږ چې کولی سي په ژمي کې د کابل په شمول او ټولو سردسیرو سیمو زموږ سبزیجات، زموږ تازه میوې مهیا کړي. نو په یو غټ هدف زموږ دغه آوټ فلو وه چې یعنې کولی سي د سرکو په عرصه کې موږ البته دغه را کنټرول کړو او دننه داخلي اقتصاد څنګه په خو را ودرو، یعنې په خپل ځان بسیا اقتصاد ته موږ دغه روټونه رسولی سي. د چا غذا وګټا درمل چا وګټا چا پرختیا وګټا مهري چا ادا کړ د چا غذا وګټا د خپلواکۍ ناوکۍ ستارات پاتې کونډه دا آزادي شهیدا ستا سپېڅلتیا وګټه هېواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي
لاس راوړې بارم رانه پالن غواړي غم د ځان. د اسلامي امارت په راتګ سره د نورو برخو ترڅنګ د بیارغونې برخه غوړېدلې ده او د رغنیزو پروژو برخه یې ګړندۍ کړې او هڅې یې چټکې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د دغه سړک جوړولو په دې پروژه کې د موټرو د تګ راتګ لپاره د یوه اساسي پله د جوړولو کار هم جریان لري. درنو لیدونکو، دا وه د دې اونۍ د اقتصادي پرمختګ خپرونه چې دیوان بیګي سړک د رغېدو چارو لپاره مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې د الله په امان.